بیا هر پیغمبر چې خدای را لېږلی دی نو خپله ډیوټي پوره کړې ده، لیکن زمانونو د دین رسولو کې سختۍ ډېرې زیاتې دي. نو یو پیغمبر په قرآن شریف کې خدای پاک په شپږو صورتونو کې د هغه ذکر کړی، او یو صورت د هغه په نوم خدای مقرر کړی دی چې هغه ته حضرت یونس علیه السلام وایي. سوره یونس د هغه په نوم خدای مستقل په قرآن شریف کې یو صورت لیکلی را لېږلی، او په شپږو صورتونو کې خدای واقع ذکر کړی، او د هغه واقعه خدای په ذکر کوي زموږ ستاسو د عبرت دپاره. د پلار نوم یې متا او یونس ابن متا. یو ځل حضور پاک وفرمایه وایي چې چا هم د خولې نه ده ووتل چې ده د یونس ابن متا نه غوره یم نو ده دروغ وایي. د خدای پیغمبر دی، انسان که ډېر هم لوی شي پیغمبر ته نه رس، که ډېر د خدای ولی شي او ډېر الله ته نږدې شي او ډېر لوی عالم هم شي، خو چې ټول انسانان یو ځای کې نو پیغمبر ته نه رس. پیغمبر له خدای ډېر لوی مقام ورکړی دی، د خدای مقربین او نږدې مخلوق دی. څنګه چې نور پیغمبران دي داسې یونس هم پیغمبر تیر شوی. الله را لېږلی دی. مرسل څه ته وایي؟ چې الله دې دپاره را لېږلي چې په مخ د ځمکه د خدای نایب او د خدای خلیفه او د خدای احکامات خلقو ته ورسوي. یو قوم ته خدای ولېږه، هغې قوم ته به نینوا وي، علاقې ته به نینوا وي. دا عراق کې دا علاقه بیا تباه شوې ده، دا بیا غرقه شوې ده. موسل مشهور اوس هم د عراق شته، هغې سره خوا کې د علاقه و نینوا. په پخوانو کتابونو کې هم د دې ذکر دی، او دا کله تیر شوی دی. نو بعضې حضرات وایي چې د عیسی علیه السلام نه 200 کاله مخکې، څوک 300 کاله مخکې دی، خو چې کوم راجح قول دی نو تقریبا 900 یا 800 قبل مسیح د عیسی علیه السلام نه مخکې د زمانه، د موسی علیه السلام نه پسو، د ابراهیم علیه السلام نه پسو، او تقریبا 900 یا 800 کاله دا د عیسی علیه السلام نه مخکې تیر شوی. یو قوم ته خدای ولېږه، د نینوا قوم ته. دې قوم به بت پرستی کوله او د بتانو عبادت به کوو. مشرکان دې ولېږه چې لاړ شه او دې قوم ته نصیحت وکړه، ځکه ما تاسو ته وایي چې د پیغمبر ډیوټي هم دغه د ټولو نه اول ډیوټي د پیغمبر دا ده چې قوم ته به د عقیدې خبره کوي چې دا قوم الله یو ومني او دا قوم شرک نه کوي، خدای له شریک نه پیدا کوي. نو دا د نینوا خلق څومره قرآن شریف کې الله فرمایي وارسلنا الی 100,000 او یزیدون، څه د پاسه 100,000 خلکو ته خدای لېږلی دی. مجاهد زوی امام التفسیر دی، او عبدالله ابن عباس د حضور پاک صحابي دی، هغه صحابي چې حضور پاک وله دعا کړې ده اللهم علم الکتاب والحکمه، وی خدای د قرآن او د حکمت علم وله ورکړي. نو مجاهد او ابن عباس وی دا او یزیدون نه د 10,000 نه 19 او 1,000 پورې کېدی شي چې دا کم قوم ته خدای لېږلی دی. لک نه خو خامخا زیات دی، خو قرآن شریف وایي څومره زیات دي، او یا درې یا شپېته زره. بعضې علما وایي نه 1,10,000 او بعضې علما وایي 1,20,000، خو څه د پاسه 1,00,000 قوم هغې ته لا، او دا قوم یې ټول قبایلي د دې غرونو په ویښونو کې اوسېدل، وړې وړې بنډې وې او غټ ښار هم پکې و. د دعوت شروع کړه د الله چې خدای یو دی، خدای شریک نه لري، او د دې بوتانو عبادت مه کوئ. رونو زه تاسو ته بار بار دا یو خبره کوم چې شرک د خدای ډېر زیات بدي شي. الله وایي زه یو یم، دوه خدایان نشته. الله وایي چې زما کم صفات دي دا د بل چا نشته. الله وایي چې زه کم کار کوم دا بل څوک نشي کولی. الله وایي زه رب بل رب نشته. الله خالق دی بل خالق نشته. الله وایي جوړونکی زم بل څوک جوړونکی نشته. ډاکټر به صرف ستا علاج کوي، جوړولی دی نشي. خو خدای د ډاکټر په علاج کې د جوړوالي فایده واچوي نو جوړ به شي، او که خدای د ډاکټر په علاج کې فایده وانه کوي نو ډاکټرانو ځان بچ کړه. ټول ډاکټران لاړ، لقمان حکیم غوندې حکیم د دنیا له لاړ، لوی حکیمان لاړ شي. نو په دارو کې شفا ډاکټر حکیم طبیب نشي اچولی، په دې کې شفا الله اچوي. عقیده به صرف په الله ټیټ ساتي. دا به نه وی
چې یاره زه دا ډوډۍ خورم او زه د اوبس کم نو دا ژوند زما په دې روان دی چې کله بوډا شي او بیمار شي بیا هم ډوډۍ خورې او بیا هم اوبس کې او ژوند دې ختم شي بیا در باندې داسې وخت راشي چې اوبه دې هم نه تېرېږي داسې وخت راشي چې ډوډۍ دې هم نه تېرېږي نو دا ټول هر څه د خدای په لاس کې دي د دنیا کې دا موږ څومره منډې ترړې وو دا د اسبابو په نظر کې دي دا یو سبب دی زه به استعمالوم کله به دا سبب فایده ورکړي که الله وغواړي او که الله نه غواړي نو فایده به نه ورکوي بنیادي عقیده ورونو ګورې ټینګه ساتئ د الله د وحدانیت او دا به مې عقیده کې الله یو دی او که دا عقیده نی نو ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله وایي چې وغواړم هره ګناه درته بخلی شم په توبې هم درته بخم او که وغواړم بې توبې هم درته بخلی شم خو شرک درته نه بخم چې تر څو ته توبه نیستې په شرک الله ډېر خفه کېږي عقیده به مو دی چې الله په ذات کې یو دی دوه نشته عقیده به مو دی چې د الله کم صفات دي دا د الله دي دا د بل چا نه دي او نه دی کې څوک بل شریک کیدی شي او الله چې کم کارونه کوي داسې بل څوک نشي کولی چې کم زما د اسبابو نه بالاتر څیزونه دي اسباب به زه استعمالوم په دې به نتیجه الله مرتب کوي بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی نو قوم شرک او د بوتان عبادت یې کو او بوتانو ته به سجدې کولې دې لګیا دي تبلیغ یې شروع کړه او ټوکې ټقالې شروع دا چې کوم مسخله کی کنه دا بیا ټوکې ټقالې کوي اوس هم چې عالمان د خلکو د دین خبرې کوي نو دوی لګي او غدي کې نکتې راوبس دوی خپل عقل جنګي دا چې لږ غوندې مالدار شي د یو موټرګي خاون شي یا د یو بنگلې خاون شي یا څوک ورته سلاس اوچت کي او دوی خان بابا نواب بابا او څه او پلانکي بابا او لږ ورته یو کوټې لاس څوک اوچت کي بس د هغه نه شان ختئ هغه وایي که په دې مخ د ځمکې هم خوځې د خدای شان دی چې دوه درې کسه چاته لږ غوندې ملاس اوچت کي او هغه ته په دا پته ولګي چې زما خو نن یو حیثیت دی او دا خلک خو ماته سلام کوي او دا خلک خو ماته د کټ نه پاسي بس دی بیا د ځمکې نه یو لس ګزه اوچت روان دا یو نښه ده څوک بیا په خدای کې خبرې راوباسي څوک د خدای په صفتونو کې خبرې راوباسي څوک پیغمبرانو پسې خبرې کوي څوک دین پسې خبرې کوي رونو کبر به نه کوي لویي به نه کوي ګورې هغه انسان چې د هغه خېټه ټوله د ګند نه ډکه ده د ګند نه او پیدا د نطفې نه دی او په دې ځمکه چې ګرځي دا خپې ځان پسې راکاږي د دې خپو دا طاقت د خپل نیسه دا خدای ورکړی دی دا انسان خدای په یو وخت کې راپرځولی شي او د انسان په یو وخت کې خدای وجلی شي په دې انسان خدای د هیزې دستونو بیماري م لګولی شي په دې انسان خدای د الټو بیماري م لګولی شي الټی څه شی دی ډیران په خوله راوباسي ډیران په خوله راوباسي سوچ وکړه چې تا باندې الټی ولګي نو ډیران په لاندې طرف نه دی روان دا په خوله را روان دی ته د کوم ځای نه لویې کې او خبره کوې ستا په یو غاښ چې دل شي ته بیا څونه اسمانه پورې چغې وباسې ستا چې په خېټه دستونه شي نو پرتوګ دې بیا لړلې او دسمات یې د ځان نشي رسولی ته به څه لویي وکړه څه به کبر وکړې انسان کبر نشي کولی لیکن کوي دی غلط دی د پورې فرشتې خاندي مړه ته کبر کې ته لویي کې ته چې سار په غسلخانه کې او دسمات یې تر ناستو ناډازار دی مونږ اورېدلی دی هغه خلکو نه دی اورېدلی هغه چې څښا بین د نه روان و څښا بین نو ته هم لویي کې چې څښا ګندګي د نه لاړه ته هم لویي کې چې د خولې نه یې دا څښا لاړې روانې دي ته هم لویي کې او دا ترخونو د وجود نه کې دا څښا خوله روانه د بوی د نه ځي نو ته هم لویي کې او خېټه کې چې د کم ګن پروت دی نو ته هم لویي کې لوی چا سره خایږي ووایه الکبریا اردائی الله وی لوی زما جامه ده او چې څوک زما په جامه کې ځان را دننه کول ذلیل او رسوا به کړم پام کوئ لویي ونه کې ګوئ کبر ونه کې کومه خبره چې کوئ په احتیاط کوئ د خولې نه خبرې احتیاط سره وباسئ بې احتیاطه خبرې به نه کوئ نو قوم پیغمبر پورې منل شروع کړي ټوکې ټقالې شروع کړئ تر دې حده پورې چې دې غریب په وهلو یې پې شروع کړه وهوې دمره به یې ووهه چې وینې به ترې لاړې دی به د اسرائیلو ډېر ظلمونه کړي خپلو پیغمبرانو سره دی اویا پیغمبران وجلي دي دی بني اسرائیلو د خپلو انبیاو پورې هڅه کړې دی حضرت موسی علیه السلام غوندې پیغمبر ته څه وایي
او توی زو جهاد لپوادی تیه که جهاد لزو هم وتسوي اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون واذا تو خدای د جنگونه کوي مونږ پکې نه یو مونږ بدل تناس دا څونه سپکه خبره چې پیغمبر ته وي اذهب انت وربك تو رب دې ځه او فقاتلا جنگونه کوي او جګړې کوي انها هنا قاعدون بدل تناس مونږ نه دا څونه سپکه خبره هغه به ورته وي چې بیت المقدس ته داخلېږې نو سجدن نو ورننوځې او پاجزې ورننوځې او 2 رکعاته تحیت المسجد وکې اوس هم چې جومات ته راځې پاجزې را دننه کېږه خیخ په مخ کې کا درود شریف ووایه او اللهم افتح لي ابواب رحمتک ووایه او 2 رکعاته تحیت المسجد وکړه چې مکروه وخت نه هغې به څه چل کو هغې به ځان په کوناټو توخاو الله ورته د پیغمبر په جوی قولو حتتون دا وایي چې الله زما ګناه لرې کا او څونه ښکلې خبره ده حتتون زما ګناه لرې کا دی به څه وی دی به وی حنطوتن غنم استهزا به یې کوله حبتن فی شعیرتن زمونږ دانې پکار دی د استهزا به یې کوله نو خدای ذلیل او رسوا کړل د خدای حکمونو پورې ټوکې ټقالې به لنډې استهزا به نه کوې پیغمبر پورې ټوکې ټقالې به نه کوې د پیغمبر چې کوم وارث دی عالم او تا ته دین رسی د پورې ټوکې ټقالې به نه کوې مستي مه کوه ګورې که یې راونیولې قسم په خدای کرې ته څوم بیا خلاص بیا به په کورونو نه جوړېږي او که ډېر ژوند دې شي سلو نه نشي رسېدلی سلو ته هم نشي رسېدی دا نن د برطانیې غټه بادشاه لاره مړه شوه 94 کاله کې شپږم په 400 کاله کې خلک علاج لا انګلینډ ته ځي که نه دي ډاکټران ترې راتاو دي د دنیا ډاکټران ته تو دي دارو شته مشین شته بچ شو د مرګ نه او یا کاله د برطانیې بادشاه پاتې شو څو کاله او یا کاله یوازې د برطانیې نه ملکه وه د یو څو نورو ملکونو ملکه وه او یا کاله بادشاه وه د دنیا نه دغه لاره خطه نه پاتې کېږي ته به څونه جرم به ستا د دې نه به هم زیات شي 100 کالو ته به ورسې بیا به څه کوې بچ کېدی شي د ژوند نه نو ظالمه قبر سره به څه کوې ظالمه یو خدای ومنه دو خدایان مه منه د یو الله تابعداري وکړه او د الله چې کوم پیغمبران دي چې هغې ته کوم دین رسوي به د قومنه او بیا پیغمبر زموږ د حضور پاک نه پس هونه بل پیغمبر راغلی دی نشته نه به راشي نو د هغه خلیفګان دي رسول الله مبارک فرمایي زما خلیفګان به تاسو ته زما دین رسوي خلیفګان څوک دي د دین عالمان نو دا د پیغمبر وارثان دي د دوی خبره ومنه د دین خبره به راته کوي دې کې نقطې مه راوباس هغې لګیو یونس علیه السلام به یې ووهه ووهه یو ځل یې دومره ووهه چې غریب په دیکو یو غار ته ځان وردننه او دا ظالمانو څه چل وکړه دوی لاړل د غار په خولې ورته تیږې کېښودې او د غار په خولې یې ګټې کېښودې چې په دې غار کې دننه دې مړ شي لیکن رب العالمین د خپلو بندګانو عادت کوي په غار کې دننه ورته خدای رڼام پیدا کړه په غار کې دننه ورته خدای چینم پیدا کړه او په غار کې دننه ورته خدای میوم پیدا الله خو به دې قادر الله د خپلو نیکانو بندګانو باندې ازمایش په دنیا کې راولي تکلیف خامخا راولي ازمایش راولي ایوب علیه السلام څومره بیماري تېره کړې دا دې اوس ته د یونس علیه السلام به چې څومره تکلیف پرې راغلی دی ابراهیم علیه السلام یې څومره تکلیف راغلی دی لیکن خدای عزت څونه ورکړه تر ننه پورې ابراهیم علیه السلام پسې یادېږي پخو موسی علیه السلام ایوب علیه السلام په عزت باندې یادېږي وترکنا علیهم فی الآخرین تر قیامته پورې په ښه نوم یادېږي نو شپونکې چې ته په لاره روانو قوم کوي چې زه به د غرم ورپسې بند که او په خوله کې مو د تیږې کېښودې او دی پکې دننه مړ شي دی یو شپونکې چې ته په لاره باندې روان دی چې ورغې هغې کې دننه ورته رڼا ښکاره شوه چې دا دننه رڼا ده څه نو هغه تیږې یې لرې کړه چې ګورم چې دې کې څه دي نو حضرت یونس علیه السلام په غر کې دننه ولاړ دی او د الله طرف ته متوجه دی او منځ کوي د خدای پاک پر طرف باندې ولاړ رڼا ورته په غار کې لګېدلې ده رښتیا ووایي دا دومره غټه رڼا د انور په شکل کې او د سپومې په شکل کې چا پیدا کړې ده الله نو چې داسې رڼا پیدا کړه چې ټوله دنیا پرې روښانه ده نو په قبر کې دننه نشي پیدا کولی په غار کې دننه نشي پیدا کولی بس چې بار راووته شونکې خو پې پې شو هغه هم ملګری شو بیا لال قوم له دعوت شروع قوم نه منه صاحب ډېر لوی دعوت یې ورکړه قوم ته
وهلم وشو ویم وها که ظلم ورته وشو سپکم ورته وشوې پیغورونه هم ورته وکړی شو چې تا غریب ملا ته ګویا ته موږ ته خبرې کوې نن سبا هم دا خلک دا خبرې کوي دا غریب ملا ته موږ ته خبرې کوې فرعون به موسی علیه السلام ته څه وی لاس به یې داسې ورته وړقوی وایي زما خو بنګلي شته که نه په هغه زمانه کې به د بادشاهانو بنګلي یې چول ستا بنګلي شته اوس هم دا خوار ملا ما ته خبرې کوي ای های ماشاءالله بس د اخیری ورته خبره وکړله چې بالکل مایوسه شو د قوم نه نو قوم ته یې وی بس زه دنه لاړم ما خپل کار پوره که ما خپله ډیوټي پوره کړه تاسو نه سمېږئ زه درنه لاړم خو واورئ 3 ورځې به تاسو ته پسې به تاسو ته به عذاب راځي 3 ورځې پس او چې عذاب راشي نو 3 ورځې به ستاسو رنګونه تک زیړي مخ به م زیړي 3 ورځې به مخونه بیا سره شي 3 ورځې به بیا مخونه تک تور شي او په 10مه ورځ به د خدای قهر او غضب راځي تبه کېږي به او لاړ دی د کبرجنو نه لاړ چې چا کبر کا او لاړ چې لاړ دی د خلکو یره د یونس خو دروغ چېرته نه دي ویلې هر څه چې خو خبرې رښتیا کړي دي او موږ نه دي منلې وګوره چې دی شته که نه نو که دی په دې کلي کې وي نو بیا به دی دروغ وایي ولې چې عذاب راځي دی ولې نه ځي او که دی په کلي کې نه دی باري نو بیا د ده خبره رښتیا کېدی شي چې ویې کتل دی نو وتی نو قوم کې شک پیدا شو نو چې شک پیدا شو نو د خدای عذاب پرې راغی د پاس نو 3 ورځې مخونه دیړ بس دوی پوه شو چې د یونس خبره په رښتیا ده نو په 4مه ورځې مخونه سره شو د ټول قوم د ښځو د سړو د بادشاه د وزیرانو او د ټولو خلکو الوی ورشه یونس پسې شا بیری ولی سړی رښتونې موږ یې نه دي منلې الی شا بیری ولی شا بیری ولی موږ پې ایمان راوړو بس موږ مسلمانېږو خلک یې خواره کړل ورپسې خو یونس علیه السلام د کلي نه وتی 3 ورځې مخونه زیړ 3 ورځې سره او بیا 3 ورځې مخونه توروالی شروع شو بس چې توروالی شروع شو بعضې پکې عقلمندو د دنیا په بنیاد هغې وی داسې وکړې پرېږدی یونس نشته شته نه تللی دی مونږ ته یې نصیحت وکړه مونږ ولې ونه منه خو زمونږ خیر خوا و هغه خو مونږ نه بادشاهي نه غوښته هغه خو مونږ نه مشري نه غوښته هغه خو مونږ ته وی د یو خدای عبادت وکړئ هغه خو مونږ ته خیر رسو زمونږ یې الله سره جوړ پیدا کو مونږ ته خپل دین خو نو مونږ ونه منه داسې کار کوو څه چې په مونږ یې کوم خدای منه راځئ چې هغه ته چغې وو راځئ بغیر د دغې خدای نه په بله طریقه به نه بچ کېږي نو ټول راووتل چې راووتل دی هوښیارتوب وکړ ښځې هم راووتې سړي هم راووتل ماشومان هم راووتل څاروي هم راویستل بار میدان ته او یو شان یې خدای ته چغې جوړې کړې او ښځې د سړو نه جدا کړې سړي د ښځو نه او میندې د ماشومانو نه جدا کړې ماشومان د میندو نه او څاروي د بچو نه لرې کړل بچي د سارو نه لرې کړل نو بچو به سارو پسې چغې والې او سارو خپلو بچو پسې چغې والې او میندو په خپلو ماشومانو پسې او ماشومانو میندو پسې یو چغې جوړې شوې او دوی خدای ته چغې جوړې کړې چې یا الله موږ د خپل پیغمبر یونس خبره نه ده منلې یا خدای موږ توبه وباس بس موږ توبه وباسو الله موږ ته یو منو خدای موږ بوتان په شړه کړو تا ماتو یو تا منو خدای ذات کې هم ته یو صفت هغه او ای هغې ذات ته چې یونس موږ ته کوم خدای خو هغې خدای ته چغې وایي ای د یونس سره به موږ ته چې یونس کوم عقیده ویلې ده هغه عقیده خپلو موږ غایبانه په یونس هم ایمان دی هغه ستا پیغمبر دی مړه خو چې څومره جړاګانې ویلې خدای پاک ته او چغې خدای ته ووالې او دی خوا به سره دوی خو خدای ته چغې والې او ماشومانو میندو پسې چغې والې یو انګولا جوړه شو او سارو په بچو پسې او بچو په سارو پسې یو شان چغې جوړې شوې او انګولا جوړه شو یو غوبل جوړ شو ریاض ساتیرونو ګورې په کوم قوم چې عذاب یو ځل راغلی دی بیا ته نه دی تللی عذاب چې کله نازل شو که نه نو بیا نه ختمیږي بیا واچغې بیا به نه ختمیږي او د عذاب نه مخکې چغه ووه نو بیا به در باندې خدای عذاب نه راولي لیکن قرآن شریف کې الله څه وایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا لما آمنوا نو څه شی دی چې دی بغیر د یونس د قوم نه بل چا چې چغه والې ده نو موږ ورته چغه او عذاب نه دی لرې کړی صرف د دوی نه مو لرې که چې ایمان یې راوړو نو څه شی دی کشفنا عنهم
عذاب الخزي هغه د رسوایۍ عذاب مو ترې لرې کړه ومتعناهم الی حین وویل زه تر مرګه پورې دله بیا نوټې درته وځه عذاب مو لرې کړه تاسو مسلمانان شوئ عذاب ته خدای لري عذاب څنګه و اوریځ راغلی وه اوریځ کې اور راغلی و اوریځ کې ګلزار شروع شوی و اوریځ کې لوګي شروع شوی و د خدای عذاب دی قسم دی که د خدای عذاب ترونه څوک ډنګېدی شي تاسو په دې سیلاب کې ونه لیدل دا د تاسو نه خو تېر شو زموږ د خلکو نه خو تېر شو ورشه سیند ته لاړ شئ په هغې خلکو اوس هغه اوبه سیلابونه ورغلي دي غونډ غونډ کلي ډوب کړل غونډ غونډ کلي ډوب دي خلک پکې مړه شو د مقبرو ځای نشته چې دا مړي په کم ځای کې ښخ دي د مقبرو ځای نشته چې دا مړي کم ځای کې ښخ دا ځای نشته د مقبرو مقبرې ټولې په سیلاب کې ډوبې ماشومان مړه دي او خیمې نشته غریبانانو سره کټونه یې رېستې دي په هغه کټونو کې پراته دي کټ نه خیمه جوړه کړه لاندې دې پراته دي او کټونه یې درولې دي خیمې دي او هغه مړه ماشومان ورسره په خیمو کې پراته دي کم ځای ښخ کړو او د ماشوم د خښول انتظام هم ورسره دی چې داس کم ځای پسه یې ښخ کړو کم ځای ور ځمکه کنده وبس څه وکړو ورسره داسې یو حال دی د مارونو توبه به وباسئ خدای ته او د خدای د قهر نه به امن غواړئ او عقلونه به نه جنګوئ چې د خدای قهر راشي قسم به خدای که بیا دې څوک بچ کړي اوریځ پرې راغله په بعضې قومونو جبریل علیه السلام چغه والده ټول مړه دي داسې اوریځ راغله چې هغې کې ډګار و هغې کې لوګي و هغې نه اور ختېده بس دوی خو پوهېږي خدای ته چغې 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 وچغو الله خوشحالېږي څومره چې الله ته جاړې او فریاد کوې او څومره خدای ته زاري کې او سجده ورته کې او په ځمکه ورته پروت دی نو الله خوشحالېږي عذاب تلال ختم چې ختم شو بس دوی پوره مسلمانان شو ایمان یې راوړو لما آمنو قرآن شریف کې الله فرمایي اسلمو هم نه دی هغې کې بعضې علما بیا څه تاویل کوي آمنو ایمان یې راوړو فنفعها ایمانها ایمان ورته فایده ورسوله ایمان لوی شی کشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم الى حين هلته کې یونس علیه السلام سره خو الله ویلي هغه چې به څوک رارې د نینوا علاقې نه هغې نه یې تپوس وکړو د نینوا علاقه کې څه چل دی وي ټیک ټاک خلک یې سم دی او عذاب خو نشته د یونس علیه السلام دلته پریشانه شو یا خدایه تا خو ما ته وایي چې په لسمه ورځ به پرې عذاب راځي او تباه کېږي به دا خو لس نه چې ورپسې نورې مور تېرې شي دا څه وایي دا به څه کېږي د قوم یو قانون و چې قوم ته به چا دروغ وي وجب اوس به قوم ماته څه وایي قوم به وایي چې مونږ ته دروغ ویلي چې تا وایي عذاب به راځي عذاب قرآن هغې راشئ مړ یې کړې نو دې پریشانه دی اوس دې نه نه دی خبر چې د ما په قوم خو عذاب راغلی و او خدای ته چغې والی عذاب ختم شوی اوس قوم ده پسې ګرځي چې ورشه یونس راولی بعض زمونږ پې غایبانه ایمان دی زمونږ پیغمبر دی او مونږ د یونس سره به ومانه مونږ الله ومانه الله یو دی قوم ده پسې ګرځېدی د قوم نه تښتېدلی دی وتی دی او دی خفه دی غصه دی چې خدای دا به څه کېږي وظنون اذ ذهب مغاضبا الله قرآن شریف کې ظنون والی دی ورته کب والا اذ ذهب مغاضبا غصه ووت فظن ان لم نقدر علیه د دا ګمان وکړه چې مونږ به د تکلیف رانه ولو دلته کې یونس علیه السلام یو چل وشوه ده چې الله ته یې سره مشوره ونه کړه پیغمبر له پکار دی چې هغه الله سره مشوره وکړي چې الله ته یې رجوع کړو چې یا الله تا خو ما ته ویل چې لس ورځې پس به عذاب راولو او بخونه به درې ورځې زیړه او بیا درې ورځې سره او درې ورځې تورې او عذاب خو به دوی رانغې پروردګاره دا څه چل وکړو ولې عذاب رانغې الله ته خو ستا واده خو پوره کېږي پیغمبر سره خو چې ته خبره وکړې هغه خو ټکي دا ولې رانغې ده دا کار ونه کړ ګناه نه ده ګورې ګناه نه ده خو د پیغمبر شان دا دی چې الله سره مشوره ونه شو په دې الله خفه شو مونږ نه چې ګناه مو شي مونږ ته الله صبر کوي او پیغمبر نه ګناه ونه شي خو بعد داسې کار وشي چې هغه ناغوره مونږ ورته پښتو کې څه وایو ناغوره نو په هغې مغه الله رانیسي لوی سړی چې زمونږ چې کوم داسې نږدې شاګردان او د هغوی نه فوټې غلطي مو شي نو مونږ له غوسه راځي امام چې مقتدیان یې لږه غلطي مو کړي نو غوسه ورځي پلار چې بچی یې کم خوښي او هغه لږه غلطي مو کړي غوسه راځي
او چې لري خلک یې نو هغې ته غوسه نه راځي، خپلو ته ډېره زر غوسه راځي. هلکه داسې ده که نه؟ ستا بچی او پردی بچی چې په جګړه شي نو هوښیار سړی څه کوي؟ پردی بچی وایي که خپل وایي؟ خپل وایي که چړه ته یې نږدې وي هغه ته قار ډېر راځي. نو پیغمبر الله ته ډېر نږدې دی نو غوسه زر راځي. دا ګناه نه ده. الله خو ورته نه ویلي چې نه به ځې. که الله ورته وي چې مه ځه او دې تللی وي نو بیا به جرم و. الله خو منع کړی نه دی. خو الله سره یې مشوره ونه کړله نو لاړ. بس ما قوم به اوس وایي مونږ ته دروغ ویلي دي عذاب قرآن هغې قوم به مې ملکې په دروغو خو د هغې قانون دا دی چې وجل کوي. نو کشتۍ ته لاړ د وطن نه هجرت وکړه او دقه د نه یو دا کار وشو چې ده له پکار و چې الله ته یې ویې چې الله اوس څه وکړم هغې ونه وی د قوم نه روان شو کشتۍ ته وخت. وان یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلک المشحون یو ډکه کشتۍ او هغې ته وخته او چې څنګه وخته او کشتۍ د دریاب د منځ ته لاړه دریای فرات دی چې د هغې منځ ته لاړه منځ خو نه خو لکه ډېره لرې شوه کشتۍ روانه وه نو په کشتۍ باندې چپې راغلې و هغې ګیره کړه یو طرف نه بل طرف نه چپې راغلې په کشتۍ. اوس به څه کېږي نو قانون د هغوی ده او د هر چا یو خپل نظام چې کله به د یو مولانا هغه زمانه د مریانو وه او د مالک نه به مرایې تښتېدلې او کشتۍ به دا چل شروع کړه نو خلکو به ویله که څوک مرایې تښتېدلې د مالک نه نو هغه به یې معلوم کړه هغه به دریاب ته وغورځو نو کشتۍ به بچ شوه. دا د هغې یو قانون. ملګي چغه وواله چې کشتۍ غر کېږي ټول مرو سوونه خلک دې ټول بربادېږي تباه کېږي مري. کم یو غلام د مالک نه را تښتېدلی دی کم رایې د مالک نه تښتېدلی دی الله ځان ښایې دا یو به ورونو ټول خو به وچ شي که بس دقه وخت د یونس علیه السلام ذهن له سوچ راغی چې دا خو زه یم ما خو الله سره مشوره نه ده کړې زه د وطن نه تللی یم وی زه را تښتېدلی زه هغه مرایې یم. نه صاحب ته خو ډېر صالح انسان یې ته خو نیک انسان یې ته نه وی زه یم بس ما ور وغورځوی دی دریاب ته ما غلطي وکړله زه یم ګنې ټوله کشتۍ غر کېږي وی ته نه فساهم علما لیکي درې ځله یې قرآن دازي واچوله وکان من المدحدین درې ځله یې قرعه واچولو د یونس په سر به راخته درې ځله دریاب ته یې وروویشته بلکې بعضې علما لیکي چې په خپله اوچت شو دریاب ته یې ټوپ کړه چې زه یو به دریاب ته لاړ شم تاسو ټول خو به بچ شئ. فالتقمه الحوت وهو ملیم یو کب راغی او دې الواق تیر کړه او الله دې کب ته څه وایي دا ما ته له خوراک له ګورې نه دی پیدا کړی یو غټ کب و غټ الواق یې تیر کشتۍ بچ کب خیرې ته ورسېد د کب خیرې ته ورسېده علما څوک یو ورځ یادوي څوک درې ورځې یادوي څوک څلوېښت ورځې څوک اووه ورځې دا د علماء خپل سوچ فکر دی په حدیثو کې دا ذکر نشته کب د دریاب په منځ کې وله چکر ورکړي ښه یې وګرځاو او علما لیکي چې د کب د سرمن ورته خدای د که د شیشې کړه چې د دریاب دا ټول هر څه د خدای قدرتونه وویني. داسې کبان په دنیا کې شته سل فوټه یو کب شته اوس دیو کې غټ غټ کبان دي په دنیا کې ویل ورته وایي شارک ورته وایي عنبر ورته وایي دا غټ غټ کبان دي. د حضور پاک په زمانه کې صحابه یو جهاد له تلي اوږي شو صحابه 300 صحابه کرام دي 300 اوږي شو دومره اوږي شو چې د ونو پاڼې به یې خوړی درې اوښان به یې دروازې الالول د دوی به پې ګزاره کېده درې اوښان ګزارې لپاره بیا ورته مشر وي چې د اوښان مال الوې که د اوښان مو حلال کړل وطن ته به په څه باندې رسو دې کې دریاب چپه وواله او یو کب یې بار راوغورځو عنبر نوم یو عنبر چې بار یې راوغورځو دي په تورو او راټینګ یې کړه څونه کب و 18 ورځې 300 صحابو ته خوراک وکړ څونه 18 ورځې بخاري کې حدیث او بیا اوچ که دا مالګه پرې واچوي نو غوښه وله اوچه کړي نو بیا یې څه چل وکړه ورسره مدینې منورې ته یې غوښه راوړه رسول الله مبارک له یې ورکړه او دومره غټ کب و چې 2 لشې یې یو ځای کړې د هغه مشر چې کوم صحابي دی 2 لشې یې یو ځای کړې داسې ویې درولې او چې کوم اوږد اوښ و اوږد سړی و نو په هغه اوښ د پاسه یې کته ور واچوله اوږد اوښ او چې هغه کته یې واچوله نور هم اوچت شي
او چې اوږد سړی و هغه پې د پاسه سور کو او د هغه لشې لاندې تیر که سر یې ورسره ونه جنګېد. دا کبان شته؟ تاسو تاریخ وګورئ، تاسو ته پته ولګي. داسې شارک کبان شته، شارک مټلي ورته وایي، چې د هغې دا جبړه د دې نور وجود د غټی وایي 7 کسان د ده په دې خوله کې په تالو کې په ولاړه ځای 7 انسانان د ده په دې خوله کې په دې ججوره کې، ججوره به ورته ووایو، جبړه ورته وایي، په دې کې په ولاړه ځای کې دونه غټ کبان شته. او ما په خپل یو ځل یو تاریخ کته، داسې کبان دي چې هغې خوراک د افریقې په ځنګل کې میلاویږي. افریقې یو مخصوص ځنګل یې وخو چې هلته دریاب کې خوراک د ده میلاویږي، لیکن هلته د ده اګیا چې واچوي بچي نه پیدا کېږي. اوبو کې هغه ټمپریچر نشته چې بچی ترې پیدا شي، اګیا څښا کېږي. نو دې د امریکې سره خوا کې چې ته شمالي امریکا یاده کړه که څه یاده کړه، هلته دریاب کې دې اګی چی، په هغه دریاب کې اوبو کې هغه ټمپریچر شته چې د اګی څښا نه شي او بچي ترې پیدا شي. دې روزانه وایي چې خدای خبر 2.5 کیلومیټره دی که زیات دی، ما اوس ته تیری وځم، دا مې ډېره موده مخکې کتلی دی. 100,000 کیلومیټره روزانه د افریقې دریاب ته ځي خوراک له، او واپس راځي د امریکې جزیرې ته. نو هلته هغه دریاب کې اګی چې بچي جوړ شي. دومره تیز رفتاره دی. داسې کبان شته په دې دریاب کې چې هغه د جزنم په رفتار کې تیز رواني. داسې هم شته. د خدای ډېر لوی مخلوق دی په دې دریاب کې. تاسو د دریاب د پته ولګوئ، تاسو ته پته ولګي دا زمونږ چې کوم دریاب دی، د دې دریاب لاندې بل دریاب دی. دا ساینس وایي ستا، دا زه له ځانه نه ویم، پیغمبر مخکې ویلي دي 1400 کاله مخکې ان تحت البحر نارا و تحت النار بحرا، چې د دې دریاب لاندې اور دی، د اور لاندې بل دریاب دی. او نن ستا ساینس وایي چې د دې دریاب لاندې یو ته دی چې هغې ته هېڅوک هم نه دي رسېدلی، هغې ته ستا ساینس هم نه دی رسېدلی. او موږ په آلاتو دونه معلومات کړي دي چې خوټ کېږي هغه دریاب، اذا البحار سجرت، خوټ کېږي. او د هغې ګرم دریاب لاندې بل لاندې بیا یخ دریاب دی. او عجیبه دا ده چې دا په بره په یخ دریاب کې کم کبان دي، دا هغې ګرم ته نشي تللی مري، او په هغه ګرمو خوټ کېدلو دریاب کې خپل کبان دي، هغه بار نشي راتلی، بار مري هغې کې خپل جوت دی. دا ساینس هم دې ته لا اوسه پورې نه یې رسېدی. داسې کبان پکې شته چې د هغه وزرې دي، وزرې په دریاب کې دننه شارک مچھلي کې یو قسم دی، شارک مچھلي کې تاریخ وګوره چې د هغه وزرې دي، او هغه په دریاب کې ټوپ وایي. په دې دریاب کې غرونه دي، د یو غر نه بل غر ته په هوا کې اوړي، او داسې کبان دي پکې، دی په دې جبړه باندې ساه اخلي، د اوبو نه اکسیجن اخلي. داسې کبان دي چې 46 منټه او 45 منټه که ساه ونه مخلي نو په اوبو کې ژوند تېروي. داسې کبان دي په دې دریاب کې دننه. قرآن شریف کې الله وفاق فالتقمه الحوت وهو ملیم، دې ملامت او چې خدای څه به کېږي، دریاب کې کب تیر کا، لیکن چې تیرې کا نو څه چل کېږي، هلته لګیا یې د خدای تسبیح. او څه وایي فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. د شپې تیارم ده، د وریځو تیارم ده، د هوا د بخاراتو تیارم ده، د سمندر تیارم ده، او د ویښ تیارم ده. هلته څه وایي لا اله الا انت، خدای بل خدای نشته ګورې ته، سبحانك الله د هر عیب نه پاکې، انی کنت من الظالمین، خدای ما ځان سره زیاتې کړی دی، زیاتې کوونکو نه چې ما تا سره مشوره ونه کړله، الله زیاتې مې کړی دی. لګیا دی هغه تسبیحات وایي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دا وایې ښه، دا ټول وایې، ترې ختم کوئ. د تکلیف وخت کې بهترین دم دی، دې نه لوی دم بل نشته، بهترین دم. ما تیره جمعه ته استغفار ویلو، دا قرآن نه ثابت دی. نن درته دا دم ویل سبحانك لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت، خدای ستانه بغیر بل خدای نشته. دونه ښکلې معنا ده، یا الله ستانه بغیر د عبادت لایق بل څوک نشته دی پروردګاره. سبحانک الله ته د هر عیب نه پاکې تا کې حساب نشته، زه غرول د عیبونو نه ډک یم. او انی کنت من الظالمین، خدای زه د ظالمانو نه.
هر وخت کې ما په ځان ظلم کړی دی او ما زیاتې کړی دی. لګیا دي دا تسبیحات وایي دا هلته د الله د عرش فرشتې الله ته څه وایي؟ یا الله یو اواز را روان دی تاسو کې یادوي خو ډېر کمزوری دی داسې ده لکه چا چې په مرۍ چاله زور کړي او بیا هم تا یادوي داسې اواز اوسه پورې موږ نه اورېدلی څوک انسان دی د انسان الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه دا څومره نیکۍ چې الله ته رسېږي خدای پاکه دا څوک دی ډېر په عاجزۍ لګیا دی ډېر په درد لګیا دی لکه چاله چې په مرۍ چا زور کړي او چغې وایي او ډېر ورو ورو لګیا دی او تا ته جاړي او اواز کوي الله دا څوک دی دا زما یو بنده دی یونس ما رانیولی دی الله فرشتو ته وایي او دې وخت کې فرشتو هغه کب ګیډې ته مې رسولی دی دا کب ګیډه کې مې قید کړی دی او دې وخت کې کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه باندې پروت دی او د کب په اینه سجده لګولې ده او ما یادوي پیغمبر یو وخت خدای نه هېروي په سخته کې به م خدای یاد ساتي په راته کې به م الله یاد ساتي رسول الله مبارک نه فرمایي وی ویړه مې غواړي چې یو ورځ موړې مو یو ورځ پوږې ما مونږ چې ماړه شو قبر شروع مونږ چې وږي شو ګیلې شروع کړو د الله نه چې ماړه شو نو قبر شروع کړو مونځ نه کوو خدای نه یاد او چې ماړه شو د خدای دین پورې ټوکې کوو پیغمبرانو پورې ټوکې کوو چې ماړه شو ګیرې پورې ټوکې کوو پټکو پورې سنت جامعو پورې ټوکې کوو مدرسو جوماتونو پورې ټوکې کوو اسلام پورې ټوکې کوو خنداګانې کوو او چې وږي شو ګیلې شروع کړو خدای زه دې لیدلی یم خدای زه دې رانیولی یم نه نه چې وږي شي نو خدای ته زاري وکړه حضور پاک فرمایي چې وږي شو الله ته زاري وکړه چې وږي شي خدای ته فریاد وکړه چې بیمار شي الله ته فریاد وکړه چې وږي شي الله ته فریاد وکړه چې قرضدار شي الله ته فریاد وکړه چې تکلیف در باندې راشي څوک به لرکوي وایه الله ته به فریاد چې بل څوک شته زه کله ویم شکر دی خدایه چې ته قوم خو د چا په کار نه راځي پلارم کله په کار نه راځي زویم په کار نه راځي ورورم په کار نه راځي بچی په کار او داسې وخت راشي چې ښځه هم د خلکو نه تښتي او داسې وخت راشي چې د ښځې نه خاوند هم تښتي او داسې وخت راشي چې بچي په پلار تنګي وي تنګ شي پې او داسې وخت راشي چې پلار هم بچو ته خیرې کوي لیکن هغه یو ساعت دی چې هغه د انسان نه نه تښتي ډېر وخت پکاري هغه ته په نیمه شپه هم چغې کوي او الله نو امر الله اواز درکوي هغه ته بیمار هم شي نو چغه ورته وه او دله بیماري لرکوي هغه ذات چې تا له تکلیف هم راشي څه چغه ووایې دا به راته نه وایي چې دا ګناه دې ولې کړې ده ملامته کوي به دې چې ته ورته سر کښېنې ورته وایې الله چغه ورته ووایې دا به راته نه وایي چې بنده دا ګناه دې ولې کړې ده معاف کوي بس که ته په نیمه شپه چغې وایې الله دا به راته نه وایي چې دا خو د خوب وویستم الله له خوب نه راځي معاف کوي به دې ته به ورته ګناهګار چې ورته چغې کړي الله نو دې ګناهګار له به آواز ورکوي بنده ولې الله ته یو ځل وایه الله به درې ځله آواز درکوي بنده ولې بنده ولې بنده ولې دومره مهربانه خدای موږ پرېښی دی دومره مهربانه رب موږ پرېښی دی او د دې رب تعلیمات موږ پرېښي موږ کې کبر پیدا شوی دی لویي پیدا شوې ده چې څه تکلیف راشي هېڅوک هم دې نه پکارېږي قسم په خدای دغه الله باندې پکارېږي د سړي زړه سپک شېړه چې الله ته چغه ووایې زړه سپک شېړه چې شکر دی خدایه چې ته یې ته خو چاله دیکې نه ورکوې که نه پلار دیکه ورکوي بچي دیکه ورکوي ښځه دیکه ورکوي ته چاله دیکې نه ورکوې ته څوک نه شړې الله وایي دا په توره خټه پروت دی او ما ته چغې فرشتو الله ته چغې کړې الله معاف یې کړه معاف یې کړه خدای الله قرآن شریف کې څه وایي فلولا أنه كان من المسبحين
للبس في بطنه الى يوم يبعثون. وی که ما تسبیح نه وی کنه وی تر قیامت پورې به مې دلم جون ورکړی و، د قبله به مې ورکړی و، د کپ په دې ګېډه کې به پروت و. تسبیح یې ویلو ما پرېښوده. وروڼو په تسبیح الله خوشحالیږي. ښه سبحان الله وایه، خدای یاد کې، خپل رب یاد کې، سبحان الله وایه، لا اله الا انت سبحانک انتی كنت من الظالمین وایه. سبحان الله سبحان الله. موږ څه کوو په دې ژبه؟ ټوله غیبت کوو، دروغ پې وایو، ټوله ګپې شپې پې لګوو، کله د یو لیډر صفت پې کوو د بل پې بد وایه، ټوله پې دروغ وایي، ټوله پې غیبتونه کوو. خدای ته وګورئ بچې، دې کشرانو ته وایم، دې کشرانو بچو ته وایم مهرباني وکړئ الله یاد کې، سبحان الله وایه، الحمدلله وایه. دغه خدای هم پکارېږي، بل څوک نه پکارېږي، الله پکارېږي. فلولا انه كان من المسبحين، کدی د مسبحینو نه نه وي، دا تسبیح نه وي، للبس في بطنه الى يوم يبعثون، دله به مې جون ورکړی و د قبله. الله قادر دی، او تر قیامته پورې به مې دقسې د کب ګېډه کې جیل کې ګرځاوه. الله کب ته حکم وکړه په غاړه یې وغورځوه، په غاړه یې راوغورځوه. مفتی شفیع صاحب لیکلی خپل تفسیر کې وجود یې کچه شوی ویښتې د وجود نه غورځېدلي وو، او چې څنګه په غاړه یې وغورځاو نو الله پې یقین د دې کدو د پاسه پاڼې خورې کړې، انور نه بچ، او یو ځنګلي چیلی به راتله، هغې به ورله پی ورکول. نو چې وجود یې برابر شو، ټیک شو، نو چیلی هم بنده شوه، او سی به هغه بوټي وچ شو، نو په ژړا شو، دغه یو ملګری مې و، الله وی زه ورشه قوم لره، قوم د انتظار کوي، قوم د انتظار کوي، قوم د ټول مسلمانان. نو بیا راغی، نو قوم ورته خوشحاله شو، ډېر زیات ورته خوشحاله شو، او بیا قوم سره خپل ژوند تېر کړه، قوم مې مسلمانانو، او د دوی مې عزت کو، قدر کو، او بیا وفات شوی دی. څوک وایي په شام کې ښخ دی بیت المقدس سره، لیکن راجح قول دا دی چې هلته هغه دینوا کې هلته بیا وفات شوی دی، او هغه خپل وطن کې ښخ شوی. تاسو دې نه اندازه لګوئ وروڼو، یو پیغمبر باندې څومره تکلیفونه راغلي دي د دین دپاره. ورخد محنت به کې، علماو ته هم زه دا وایم، څومره علما کرام دي، هغوی ته هم دا چې تکلیف به تېروئ، سپکې به هم در پسې خلک وي، بد به م وي، کنځل به هم درته کوي، هر څه به درته وایي، لیکن تاسو به د قوم خیرخواهي کوئ، د قوم خیرخواهي به کوئ. موږ ته د قوم دا کشران داسې ښکاري لکه د بچو په شان، او دا مشران داسې ښکاري لکه د خپلو وروڼو په شان دی، دا سپین ږیري داسې ښکاري لکه د خپلو ترونو په شان دی. موږ خیر لټو د قوم، موږ وایو چې دا قوم د خدای عذاب پرې رانه شي، چې دا قوم خدای سره جوړ پیدا شي، دا جنت والا جوړ شي، دا دوزخ والا جوړ نه شي. دا زموږ سوچ دی، ځان له هم دا سوال کوم قوم له. او دویم دا معلومه شوه چې کله ګورې په لږ څه خدای غوسه کېږي، په قهر کېږي، نو تسبیح به وایې. څه به وایې؟ تسبیح، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الله به بیا مدد کوي، او چې کله عذاب راشي الله ته به توبې وباسي، جړا به کوي الله ته، په جړا الله ډېر زیات خوشحالي، چې خدای ته دې څومره وجړل نو دونه خدای به خوشحالېږي په جړا. خپل عاجزي په عاجزۍ، او د خدای په لویي خپل عاجزي چې دا عاجز یم او کمزور، او الله ته لوی ذات د خدای لویي، بس دا کمال دی. عاجزي به کوې، کبر به نه کوې، تسبیحات به وایې، سبحان الله به وایې، او د خدای لویي به بیانوئ. بس دغه د دنیا ژوند د تلو والا دی، څونه ژوند به بس ختمېدو والا دی، ختم، څونه به زموږ ژوند. او چې خدای مو خیر ښه کړي او الله رانه راضي شي، الله هغه ذات دی چې هر وخت ستا په کارېږي، او هر وخت چې ته چغه ورته ووایې نو تا نه الله پاک تا په کارېږي. هر څونه چې وایې مانځه پسې م ویلی شي، چې کله درته تکلیف پېښ شي که نه، او ټینشن، 9 ځلې وایې، چې کله هم داسې یو سخت تکلیف درته راشي 9 پېرې یې وایې، او زیات وایې، 100 پېرې دروازې وایې، هر څومره چې وایې نو ویلی شي. الله پاک دی موږ د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي، خدای دې موږ د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي.
یا الله موږ خوار وخت ګناه کوو، موږ خو په ګناه کې کیا کړي یو خدایه، خدا مې ایمان دی الله چې ستا نه بغیر زموږ هېڅ سره نشته خدایه، ستا نه بغیر هم هېڅ سره نشته. دعا کې څه بیماران دي زموږ سراب احمد جي صاحب یو ماشومه د لور دا بیماره، زموږ کور کې څه بیماران دي، ستاسو کورونو کې به هم وي، هر چا کور کې څه ناڅه بیماران دي. الله دعا وکړئ چې بیمارانو له الله روغ صحتونه ورکړي، الله ته وله شفا ورکړي. خدای چې څوک په بیمارۍ پراته دي، څوک په سخته بیمارو پراته دي، ډېر دوستان ټېلیفونونه کوي، زموږ بیانونه ډېر دوستان اوري، ډېر ناجوړه دي، ما ته وي دعا راته وکړئ جمعه کې. یا الله موږ تا ته محتاج یو خدای، مرض ستا په لاس کې دی، روغ صحت ستا په لاس کې دی. یا الله زموږ د ټولو کې څوک دا ما دعا اوري او څوک پې امین وایي، او څوک عام مسلمانان دي چا ټېلیفونونه کړي، چا وینا کړی، چا کورونو کې دي، الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي. یا الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي، روغ صحتونه یې نصیب کړي. یا الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي، مردگان خدای وبخښي. زموږ د جمع ملګری رفیق صاحب د هغه کور والا وفات شوی ولید مخکې ورځو کې، او غریب ډېره زیاته بیماري تېره کړې وه، ډېره بیماري. دعا ورته وکړئ چې خدای مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، وارثانو له خدای صبر ورکړي، او هغه لویه بیماري وله خدای د راحت وګرځوي. د ملکانو کلي دي محمد علي وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي. زما یو بل دوست ډاکټر ریاض انور صاحب په پېښور کې والد صاحب یې وفات شوی، دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې وبخي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، او چې نور هم څوک مردگان وفات دي خدای دې وبخي. او یا الله که څوک قرضداري قرضونه خلاص کړي، الله زموږ د حلال و فراخه روزي نصیب کړي. یا الله کې دا څومره مسلمانان دي د خیر او د برکت ژوند یې نصیب کړي. مسافرو ته دعا وکړئ چې کوم بار ملکونو کې دي چې الله د خیر او برکت ژوند نصیب کړي. ډېر مسافر غریبانات داسې دي چې قرضداري پراته دي، د اقامو پیسې ورسره نشته، الله دې بل شي، روزګارونه نشته، الله دې ورله ښه روزګارونه ورکړي. زموږ دا کشر کل چې څومره دی تعلقان خدای دې نیکان او صالحات کړي، خدای دې دینداره کړي. خدای که د چا بچي نه یا نارینه اولاد دی، الله نارینه اولاد والا ورکړي. چا د څه پریشانۍ دي، ټینشنونه دي، خدای پریشانۍ ټینشنونه په خوشحالو باندې بدل کړي، او الله ته زموږ نه راضي شي. یا الله ته زموږ نه راضي شي. خدای چې څومره ملګري د بار دینو نه زموږ د مانځه له راضي، الله هر یو ملګري له د دنیا او د آخر خیر او برکت ورکړي. زموږ یو دوست حاجي نظام الدین صاحب زموږ له دلته په دې جومات کې د ټیلونو سیسټم یې روان کړی دی چې دا جومات کې ټیلونه لګوي. زما ډېر څه قریبي دوست دی، ډېر نیک انسان دی. دعا ورته وکړئ چې الله ورله خیر او برکت او عافیت ورکړي، او دا چې کوم کار دلته شروع کړی دی الله دې په خیر سرته ورسوي، الله دې مکمل کړي. جومات کې دې مدرسه کې چې موږ سره چا به څه تعاون کړی دی، الله د هغې بدلې په دواړه جهانه وله ورکړي، ته یې خوشحاله کړي. او دا جومات او دا مدرسه الله په منځګزارو باندې او الله په د قرآن په ماشومانو باندې آباد برحمتک یا ارحم الله. حکومت خاص کورونو اجور کلو، کورونو کې د البر کلي تیم سرفراز کلي غزګي استعدانو کلي، دغه کلو کې د جمعې منځونه دا خو بیا ماندان له تپوس کوي. زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک کې په بانډو کې د جمعې منځ نشي کوي، په بانډو کې د جمعې منځ نشي کوي، نو مهرباني وکړئ بانډو کې مه کوئ، کلو ته دی غټو کلو ته دی او هلته د جمعې منځونه کوئ.